او چکار ته ځو چې چکار ته مې او متلا خو له اختر دې برسه زی تر اوسه خدای به روزه ته هي قبول کفو شي اجان غاجان کی حساب شي اجان غاجان کی حساب شي تاسو څنګه یو بل ته براک ورته وي اختر مبارک نو سره ورکوي د سره ما پتاو کې لانجا کړی دا ما ډیس مس کړی د سره ما نه لګيږي ته ما ډیر ګرانی شنده کم زما ته مې امر وکم پروت پیدا کم لوانګ تا ګورو خبرو ته و تاسو به یو بل وایي کنه به خو زه به راونی سم کړی دلته به دش یو پروت درکم وشم په دې مزکه وایم یو بل ته چې د اختر خوشحالي مبارک ورځ ته ګوره او تاسو دې انجو ته مرورتیا ته ګوره تاسو دې تاسو کې ډایرکټ د شیطان در انسټال څه کوم خوارګه واکه دغه موقع د اختر مبارکي سره ورکړي اختر مبارکي سره ورکړي په وته ما دوه یو بل بخیل جانانا لوی اختر ته راشئ ما په واړه اختر کې ډېر السلام علیکم اجانو غازیانو کی حساب شخی جوړ بخیر برابر ہے سبحان اختر دی بس کینی کنه جمله کینی راځه چې ته کې نو څنګه خیر شکر د الله تعالی ته خیر جوړ الله دې قدر دې په خیر شکر د الله صبر په خیر ده ته خیر هي دې بالا سره ها هغه څنګه کور مخه ته ناس کور کې اجرا کې نه کې چمن کې نه سره سوق چایره نه ونس سپیرو زه خدای ښه یو خو موټه ما اوس خو ژوندو کړم یو خړل والله چې موږ د سده خاصه ته خبره کومه چې چا کرے خورما خدای چې ډیر مزه راکړي خو چې ما کرے خور کنه په کلمو مې بیا سویره بخیل کنه دې دا وای بخیل به په دې دنیا د غریب په شان ځون کی او په هغه دنیا به د مالدار په شان حساب به ورکی ته فیزاړه والے مو ته په غلای والے زه په قوم روز ذکر شاتو زایت کوي چیش کوي هغه ورکی پکای ورکی پر غوړه وکي زبي ولا پر غوړه پکا پر غوړه ما پکا کنه زیه نه اید را هغه دی وی ته هغه ته وخلم چاپلا کې بره ته وخلم چاپلا کې خو بازور کې بکور خیدنی وخورم مو ملونه شش ستار کې دی بیایم جنگلا کې بس پور ودار او بدن چالي کې ګر دسته دی بیایم کرام کې دی وتر خو زم خو مو ته په غلای سوی کرام کې په غلای زمانه ما وړه جای میه یو پکانای یو غلای انت وقت زای میه کنه سبا کې املو ته ورته ټول خلک چې تو زیدار تکړه دی سبا کې زی شړه بارخه ته څه زی شړم ښا بارخه ته تم ښا ملو سره سبا کې ښا چې بغلای نه وی کورون کا یو کور وکړ قرآن ته وقت زای میه کنه ته خو ډاله هم جوړ کړه کنه او په دې کلی کې به پرځ ټول ته بختر مبارکي کو خو خالي دا کنه خیال کړه ته ګور خلک غوندې ته پتاسي او دا چارمخ په جيب کې اچا دا کار موږ په شرمو او مو شرمه خبره ته دا کوم غنه چې به وکړو क्या करे उसको लीगल करा की खुद छै زه خرم ته کې شوی غلا کینا چا करे इसको زندګل کړه او ډوډۍ هغه به تری خاجي کړه لری کا مړه هغه د څه غوسناک سړی دی دغه کړه به خورو سپین ګوله جی کړه هغه ډېر ښه سړی دی پوه شوې او اولاد به شو غونچه ګوله جی سره به هم کېږي لکه نصیحت به ترې واورو موږ سرشاره خلک یو ځوانیم ده که نه څه غلطۍ رانه ونی شي نو لاړ به شو د هغې نه به لږې خبر عمر زیاد دی راغی عمر زیاد دی عمر دی لا ته نشته دا خوا شاخوا راځه دغلته راځه سړی دا اوس مې یادوم عمر دې ډېر دی تاسو مې اختر مبارکي لکه څنګه کوي ته راځه اختر کومه پرسه پکې ماته نه کې سپر پاټم بیان پیدا کیږي ګوره ای زونو خې جوړي ولا شکر دې څنګه ام دا اوس مستا باس کوم ډېر خبر غیبت خو به نه کړی دا ګوره نه د ځینې خلک چې غیبتونه کوي نه خدای دې موږ د غیبت نه وساتي ورور هم دغه څنګه مې دا ته مې ویلې مې راځي چې په دې کې دی باندې ګل اختر ورځ ټول ته بختر مبارکاني ورکو چې ډوډۍ موږ ځوانانی غلطیانې ملتیانې را لکېږي ستا ذکر مې وکړ مې دې ته به ورسو دې خواته یو څو ښې خبرې به وکړي نصیحت به وکړي شی به یې زده کوو خو ګوره زه چې چاته صفا خبرې کوم که نه پیغام نیم ځینې هغې خپه که نه بدې لګېږي که نه وایي حقیقت تریخي که څنګه تریخي حقیقت شابسي نو زه به تاسو ته اوس یو څو اختري ادبیات بیان کوم خدای دې وکړي چې تاسې عمل پرې وکړئ او په دې طریقه په مخ کې لاړ شئ غوږو ته ونیسه یو اول خو دې دا کوم کلی کور کې غمونه سوي مړي سوي که نه په دې اختر په ورځ باندې
دې ته به دوه تنه ورځئ دا غمې جواري مه پرې راتازه کوئ ښه خبره دا د یو دویم د اختر مبارکي چې کله یو بل ته په غېږ ورکوئ ډېرې ټینګومه ته ډېر ګوره باډي بلډري دې کړې د ځانه چې ښکارې که نه خولې مه چینګوه که نه ته ګوره ځان ته په غوره کې سوي دا غېږ کې ډېر مه ټینګوي روزه تېره سوي انسان د کمزوري د اړخه که نه ځان پوه شو که نه ښه دریم که کوم نږدې او لرې خپلوانو کره ورغلې کور ته یې ننه نه کړي که نه ګیله مه کې کوئ ته یې ولې ته دې ترور کره ورغلې تا مطلب ترور لیدل دي نه دي هغه د نورې کورنۍ غړي هغه باندې به نه خفه کېږي ځکه کور کې به ځینې نور داسې هغې که نه په دې به خفګان نه کوي واوره کدو تر سړي کره نیغ نه نوځي نصیحت واوره تا ورته دا خو په ادب نه زما سر کدو نه دی وایه خبرې کوه ادب او احتراماتو ناسته کار په تا کې ده نه مې چې غوږ شي هوښیار شي دا د څلورم که یو چا کره ورغلی هغه به خیر د مالي وضعیت به لږ اقتصادي حالات به خراب وي که تا ته صرف ګوړه کېښودم دا به تاسو ته ګوړه به هم ځان ته په موټایانو په کلچو باندې حسابوي ګیله به نه کوئ ښه یو چا پورې به خبرې خانې دا توشکې ولا څنګه حجرې ولا څنګه مړ هغه په ټکله کې ولا مالګه زیاته وه هغه سلات ولا کیسې وه هغه میوه ولا کیسې وه دا خبرې به نه یاره زموږ ګل کاکا دا کار په دې کې ده چې هر څه ته راشي هر سړي حجره کې څومره تبجي دی که پبجي دی هغه ورته دا شی په دې کې شته دې ته وایي بېادبیات دا شی ځان نه دا په وباسه پبجي کوي که نه واو ښه دا دی بل سیاسي بحث مکمل مطلق باندوله کوي شل کې او دا خو واضح ده دا بند کې وروره دا دی بل او تاسو ټول مجلس چې ته حجره کې کېناستئ که نه د احسان ملګري سره پس 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 دا به نه کوي دا ګور ده د په شکال ماشه پنګه هغه شکې کېږي چې دا به سوی زړه کې ویل کېږي که نه انسان په زړه کې ووایي چې هغه خبره دی موږ د سیدو خبره او یوازې پسته بادامو ته مه تمبه کېږئ خیر لږ داسې ګوړې ته مو نږدې کېږي لږ ممیز هم راښه که نه ته ورته نښتې دا کار تا کېسته دا به نه کوې ښه د دې نه ډېر مجبور یم د دې خېټې نه او د کیک او د کلچو میدهګۍ نه ده هغه په توشکو ماتو یې وروره ښه صحیح ده صحیح په طریقې سره خورئ ومینه له توفیق الله دې ته اختر در بختور کړي زی به خدای دې په مینه او محبت باندې ټولو سره تېر کړي زموږ له طرفه هم ټولو دوستانو ملګرو ته د کوچني اختر مبارک شه زی چې خیر مبارک